نو دوی د خپل تاریخ ته وګوري چې کوم یوې ژوندې پرېښې دی کاغه حکومت کې که خلقی راغلی دی که پرچمي راغلی دی که داود راغلی هغه کمزوري نه ګڼي که هغه کمزوري ګڼي دی په خپله کمزوري دی چې دلته خبرې کوي دا نو بیا ډېر بد ښکاري چې په خپل نیکه پسې خبرې کوي د ترهګرۍ چې کوم جنګ دی د هغې بل روخ وي او کوم چې روایتي جنګ دی د هغې بل روخ وي په دې چې یو حکومتونه جنګېږي هغه روایتي جنګ کوي او ترهګرۍ جنګ چې کوم وي هغه بل شانتي وي هغې کې د شیشکې مثال وي شیشک کله یو ځای وي کله بل ځای وي دویمه خبره زه دا کول غواړم لکه څنګه چې ستاسو درنو مېلمنو خبرې وکړې چیرې پاکستان تیرریزم چې کوم دی دا ژوندې ساتل غواړي ځکه چې دی کې د دوی ګټې دي او بل د افغانستان نه هم ګټې لري آیا افغانستان نه پاکستان یو بدامنه افغانستان چې په هغې کې کله یو په حکومت کې کله بل په حکومت کې یو راغورځي بل راغورځي او دوی وایي چې دلته بېنظیر بوټو داسې شو یا پلانکې داسې شو نو دوی د خپل تاریخ ته وګوري چې کوم یوې ژوندې پرېښې دی کاغه حکومت کې که خلقی راغلی دی که پرچمي راغلی دی که داود راغلی دی یا د دې نه وروسته چې به شاه مسعود دي یا نور دي یا راغلي دي نو دا تاریخ کوس د افغانستان دی فرض کړئ ایران هم ورته عمل کړی وي څه چې نن پاکستان د افغانستان په خاوره کړي دي بیا به ستاسې وینا ستاسې غبرګون څه وی ګوره پاکستان څه بنانه ریپبلیک نه دی یو طرف ته که ایران خپل بریدو کو د هغې په جواب کې پاکستان فکر کوي ستاسې په وینا مسایل پیدا کوم چې د هغې په وجه نه زما اوس به وار کو اصولي صاحب تاسې واورېدل مومند صاحب وایي چې پاکستان بخښنه غواړم بنانه حکومت نه دی چې هر څوک راشي جنګي الوتکې ورباندې او په خاورې بریدونه وکړي پاکستان ته بنانه حکومت دی اصلا خو مومند صاحب ته زه دا وایم چې د دوی اډ به دوی پیژني دا زموږ دی دی که هر څونه نارې ووهي د دوی اډ او دغه ځای کې چې دی پروت دی د دې منطقي قواله دا زموږ سره ده وینه یې خیر دی چې په راولپنډۍ کې به دوی ډوډۍ ډېرې خوړلې وي وینه کې به فرق راغلی وي هغه به ورته تبدیله کړو جوړ به شي او نور هم ځینې ګلخانان په پاکستان کې شته ځینې ګلخانان په پاکستان کې شته دي چې هغه د افغانیت نه منکر دي د خپل نیکه او د اجدادو نه منکر دي په هر صورت دا یو اړخ دی دویم اړخ دی د خپل اډ کمزوری نه ګڼي دا خپل اډ کمزوری وګڼي ځان پاکستان څه بنانه حکومت نه دی چې هند ورباندې برید وکړي د حافظ سعید لپاره یا د داود ابراهیم لپاره او یا بیا د ځینو بلوڅو جنګیالیو د نیولو لپاره ایران برید وکړي خو پاکستان بیا دغه زړه کوي د طالبانو په حاکمیت کې همدغه ورته وایم چې خپل اډ د کمزوری نه ګڼي افغان حکومت د ده اډ دی هغه څه دی چې د ده اډوکی دی بناان دی د هغه کمزوری نه ګڼي که هغه کمزوری ګڼي دی په خپله کمزوری دی چې دلته خبرې کوي دا نو بیا ډېر بد ښکاري چې په خپل نیکه پسې خبرې کوي او دا شرم دی شرماوره خبره ده او زموږ په ټولنه کې دا ډول خلک بیا منفور کیږي د کلیم شړي خلک بنان دا د اشخاصو بحث یو طرف ده بحث دلته د پاکستان د پالیسۍ ده د پاکستان د موجودیت ده د پاکستان لخوا د افغانستان په ارضي تمامیت باندې د تیری دی په افغانستان باندې د افغانستان په ارضي تمامیت باندې د تیری نه باید هیڅ پاکستانی پنجابی او افغان تر اټکه پورې چې نن فعلا په پاکستان په جغرافیا کې اوسېږي دوی او افغانان چې اصیل افغانان چې په افغانستان کې اوسېږي یو هم سترګې پټې نه کړي او دا په ډاډ سره وایم چې که دا ډول بریدونه دوام کوي نتیجه به دا وي چې بلوچستان او پښتونستان به اصلي حقدار ته راګرځي او په راتلونکي کې به پنجاب تر اټکه پاتې کیږي زه ډېر مطمئن یم په دې مسله باندې ځکه خو د پاکستان پوځ ډېر وارخطا دی اوس ډېر وارخطا دی پوهیږي چې هغه ادرسونه هغه څه چې وزیر دفاع د پاکستان ویلي و د طالبانو د حاکمیت پر راتګ سره چې زموږ سره خدای مل و او د دوی سره امریکایي قوتونه اوس زه مطمئن یم چې دا خدای به د افغانانو سره مل وي او د دوی سره چې څومره انګریزي پاوند ورسره وي دا پاوند یې نشي ساتلی